بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبرى فلم يدخله الجنة رواه الترمذي. په دنیا کې په اوله درجه کې محسن لوی ښېګړه کوونکی او نیکي کوونکی د انسان سره او بیا خاص کر د مسلمان سره څوک دی؟ الله تعالی. بیا په دویمه درجه کې لوی ښېګړه کوونکی او محسن د مسلمان سره څوک دی؟ محمد صلی الله علیه وسلم زموږ او ستاسو پیغمبر. بیا په دریمه درجه کې لوی محسن او ښېګړه کوونکی او نیکي کوونکی د انسان سره هغه د انسان مور و پلار دي. کله چې یو انسان د الله تعالی د ښېګړو او د نیکیو شکر ادا نه کړي او حق دارنګې یو انسان د نبی علیه الصلاة والسلام شکر ادا نه کړي او حق دارنګې یو انسان چې د مور و پلار شکر ادا نه کړي او حق دی د ذلت سره مخامخ کیږي، ځکه چې د هغې لوی دشمن چې شیطان دی د هغه خبره منلې، د هغه په وسوسه او په لمسه باندې عمل کړی، نو ځکه دی د ذلت سره په دنیا کې مخامخ کیږي او په آخرت کې مخامخ کیږي. الله تعالی خو حقیقت دی او هر انسان په دې پوهیږي چې لوی ښېګړه کوونکی دی د هر انسان سره، ځکه چې انسان یې پیدا کړی او اسمانونه ځمکې نور سپوږمۍ او ځناور اوبه خاوره هوا د ده په خدمت کې د انسان په خدمت کې الله تعالی پیدا کړي او انسان الله تعالی غټوي او خوراک او رزق ورکوي دوامدار. او نبی کریم علیه الصلاة والسلام په دویمه درجه کې لوی محسن او ښېګړه کوونکی دی د مسلمان سره، ځکه چې ده ته قرآن راوړی د الله تعالی کلام، خپل سیرت او احادیث ورته راوړي، خپلې کارنامې او خپلې خبرې ورته پرېښي چې په هغې کې د کورني ژوند اصلاح ده، د کلیوالي ژوند اصلاح ده او د مدني ژوند اصلاح ده. او په دریمه درجه کې مور و پلار ځکه لوی محسن او ښېګړه کوونکی دی چې ماشوم د پیدا کېدلو نه واخله تر د بالغ کېدلو پورې او تر د مور و پلار د جدا کېدلو نه د بې حجته کېدلو نه تر دغه وخته پورې مور و پلار د ده دپاره د خوراک ترتیب کوي، د څښاک ترتیب کوي، د جامې ترتیب کوي، د دوایي ترتیب کوي، د ده د هوسا او د آرام ژوند کوشش کوي، د دغې بچي په خوشحالۍ دی خوشحالیږي، د بچي په خفګان باندې دی خفه کېږي او تعلیم و تربیه یې ورته کړې، ښه ژوند یې ورته برابر کړی، په ځان باندې هر قسم تکلیفونه تیر کړي، خو دا کار یې د اولاد دپاره کړی. نو ځکه د دوی حق ادا کول د دې درې وړو حق ادا کول فرض دي او چې څوک دا حق نه ادا کوي د شیطان په لمسونو په وسوسانو دی د ذلت خاوند کېږي. نو ځکه فرمایي نبی علیه السلام فرمایلی چې ذلیل دي شي خوار دي شي هغه سړی چې زیات شم د ده په حضور کې درود شریف په ما ونوي. یو مجلس کې چې د نبی علیه السلام نو واخیستل شو نو درود شریف په نبی علیه السلام باندې ویل دا ضرور دي او که څوک یې ونه وي دغه یې سزا ده چې نبی علیه السلام ورته ویلي چې دی ذلیل شي. دویم هغه سړی ذلیل دي شي چې په ده باندې رمضان راشي، د رمضان میاشت بیا د رمضان میاشت ووځي
مخکې له دې نه چې دته مغفرت وشي. رمضان میاشت پرې راغله، رمضان میاشت ووته خو د ده مغفرت ونه شو، ځکه توبه یې ونه کړه د ګناهونو نه، او غیبت او کنځل او دروغ، بهتان، دوکه او فریب یې کړي، نو دا د ذلت خاوند دی. دریم هغه سړی چې د ده په حضور کې د ده مور و پلار بوډاګان شي، نو داخل نه کړي ده لره جنت ته، جنت ته یې داخل نه کړي، ځکه چې د مور و پلار خدمت نه دی کړی، دغه خبره نه ده منلې، د مور و پلار د آرام او د هوسا ژوند خیال یې نه دی ساتلی، نو دا د ذلت سره مخامخ شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ځکه چې په د شیطان په وسوسه او په لمسون باندې عمل کړی